داشت صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست خو سر کې د خبرونو سرټیټ د ډونالډ ټرمپ او کاملا هریس لومړنۍ مناظره هریس طالبان یو ترهګریز سازمان وباله د مقاومت جبهې پلاوي او د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لیدنه نظري وایي چې د امریکا کانګرس غړي له مقاومت جبهې ملاتړ کوي د ټاپي په ګډون څو پروژې پرانستل شوې د پزشکیان لومړنی بهرنی سفر د ایران ولسمشر عراق ته تللی او روسیه وایي د هریس او ټرمپ ترمنځ تلویزیوني مناظره نمایشي وه بشپړ خبرونه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیال او د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډیموکراټ ګوند نوماندې کاملا هریس طالبان یو ترهګریز سازمان بللی دی هریس دا څرګندونې د سې شنبې ورځ د امریکا پخواني ولسمشر او د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند له نوماند ډونالډ ټرمپ سره په یوې ټلویزیوني مناظره کې کړې دي هغې یو ځل بیا له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو د ایستلو په هکله د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پریکړې ملاتړ کړی دی د امریکا د ډیموکراټ ګوند نوماندې په وینا دا پریکړه د دې لامل شوی چې امریکایي پوځیان په تیره یوه پیړۍ کې د لومړي ځل لپاره د جګړې په هیڅ جبهه کې حضور ونه لري هریس د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړې په تړاو ویلي ټرمپ له طالبانو سره چې یو ترهګریز سازمان دی د مذاکرې میز ته کېناست او د دغې ډلې مشران یې ډیویډ کمپ ته دعوت کړل ورته مهال ټرمپ په دې ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې نوموړی ځکه له طالبانو سره مذاکره کړې وه چې دغې ډلې هغه مهال امریکایي پوځیان په نښه کول هغه یو ځل بیا له افغانستانه د بایډن د دولت نامسؤلانه وتل د خپل هیواد په تاریخ کې ډیر سپک پوځي وتل بللی دي دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو په خپلو څرګندونو کې طالبان یوه ترهګره ډله بللې وه د افغانستان مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظري د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له غړو سره د دغې جبهې د پلاوي لیدنه رغنده بللې ده نظري دا څرګندونې د چهارشنبې ورځ د امریکا د استازو جرګې له یو شمېر غړو سره د مقاومت جبهې د پلاوي د 3 ورځنۍ ناستې د لومړۍ ورځې له پای ته رسېدو وروسته کړي دي هغه له ډي نیو اکسن سره په مرکه کې ویلي چې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له مشر مایکل مکال سره په آنلاین ډول خبرې کړي دي د نظري په وینا په دې لیدنه کې د امریکا کانګرس غړو له دغې جبهې سره د همکارۍ ژمنه کړې ده د راپور پر بنسټ دواړو خواو په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ ګواښ د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې بشري ناورین او سیاسي مسلو په اړه خبرې کړې دي د راپور پر بنسټ مکال یو ځل بیا د طالبانو پر وړاندې د یو ډیپلوماټیک افغانستان لپاره د مقاومت جبهې خپل ملاتړ ښودلی دی طالبانو د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګاز پایپ لیک یا ټاپي په ګډون د دغې ډلې د چارواکو او اشقابات ترمنځ د څو پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی د طالبانو د ویاند مرستیال حمدالله فطرت په ایکس ټولنیزه شبکه کې د یوې خپرې شوې خبرپاڼې له مخې ویلي چې دا پروژې د چهارشنبې ورځ غرمه مهال د ترکمنستان په ماري سلیم چشمه سیمه کې د یادې ډلې او د دغه هیواد چارواکو په حضور کې پرانیستل شوي دغه په وینا د ټاپي پروژې ترڅنګ د تیلو او غازو انرژۍ او ترانسپورت په برخو کې څو نورې پروژې هم د طالبانو او ترکمنستاني چارواکو لخوا پرانیستل شوي دي د طالبانو مشر ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې ویلي چې د دا ډول پروژو پرانیستل د دغې ډلې او ترکمنستان د ښه نیت څرګندونه کوي هغه له طالبانو غوښتي چې د دې پروژو د بشپړېدو لپاره هڅې وکړي ورته مهال د ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف هم په دې مراسمو کې ویلي چې دا پروژې د دغه هیواد او طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترمنځ یوې نوې پاڼې پرانیسته ده د محمدوف خبره دا پروژې به د افغانانو پر اقتصاد صنعت او ټولنیز ژوند مثبت اغیز ولري د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې دغه پروژو له لارې به 12,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره شي او افغانستان به هر کال له دغه پروژو تر 1 میلیارډ زیات ډالر عاید ترلاسه کړي
یادونه ده چې د ټاپي پروژې ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی. دغه پروژې لومړۍ برخه په ترکمنستان کې بشپړه شوې. د ګازو را پایپ شاوخوا 800 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځېدلی دی. ایرانی رسنیو عراق ته د دغه هیواد د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر خبر ورکړی دی. د صدا او سیما خبري اژانس راپور ورکړی چې پزشکیان د چهارشنبې ورځ د عراق پلازمینې بغداد ته رسېدلی دی. د راپور پر بنسټ دا سفر د عراق لومړي وزیر محمد شیع السوداني په رسمي بلنه ترسره شوی. ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر په دغه سفر کې د دغه هیواد د ولسمشر عبداللطیف رشید په ګډون د عراق له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د دغه راپور پر بنسټ تمه کیږي چې د تهران او بغداد د پلاویو ترمنځ ګډه ناسته جوړه شي. پزشکیان عراق ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې دی به د دغه هیواد له شیعه میشتو او سیاحتي ښارونو څخه لیدنه وکړي. دا د ایران د ولسمشر په توګه د پزشکیان لومړنی بهرنی سفر دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زاخاروا وایي چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو نمایندانو کاملا هیرس او ډونالډ ټرمپ ترمنځ وروستۍ مناظره له یوې ښودنې یا نمایش پرته بل څه نه و. زاخاروا دا څرګندونې د چهارشنبې ورځ له سپوتنیک راډیو سره په مرکه کې کړې دي. د هغې په وینا د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته دا دوه نمایندان په خپلو خبرو کې هیڅ مسؤلیت نه مني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړې که پاکه ووایم نه پوهېږم ولې فکر کوئ دا یو لوی خبر دی. دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هیرس او د جمهوري غوښتونکي ګوند نماینده او د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د تېرې شپې له ټلویزیوني مناظرې وروسته شوي دي. ټرمپ په دې مناظره کې ویلي چې که دی د امریکا ولسمشر وی د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه نه پیښېده. هغه ټینګار کړی چې که ټاکنې وګټي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي به د یو میز شاته کېنوي. قدرمنو لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای پاک.